چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نن یوه عجیبه واقعه ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه پوښتنه وکړه چې څه واقعه دې ولیده؟ نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه کوکف غر ته لاړم نو هلته څه اح او فریاد واورېده. زه هم په دغه اواز پسې وګرځېدم چې معلومات یې وکړم دا فریاد د څه شي دی. نو هلته مې یوه فرشته ولیده چې دا ما مخکې په اسمان کې هم لیدلې وه، خو هغه وخت یې ډېر عزت و ځکه دا هغه په یوه نوراني تخت ناسته وه او 1000 فرشتې په خدمت کې چاپېره وې. لیکن نن ما دا فرشته د کوکف په غرونو کې ډېر تکلیف او پریشانۍ په حالات کې ولیدله چې ډېرې زارۍ یې کولې. ما ترې د حال پوښتنه وکړه نو راته ویې ویل د معراج په شپه چې کله زه په خپل نوراني تخت ناست وم نو زما په خوا کې د حبیبي قبر یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلۍ تېره شوه، خو ما د هغوی د تعظیم او ادب او خیال ونه ساتلو. نو الله تعالی زما دا لویي خوښه نه شوه او د ضلالت سره یې په دې قید کې واچولم. بیا راته دې فرشتې دا هم وویل چې د الله تعالی په دربار کې زما سفارش وکړه چې بیا زما دا غلطي معاف کړي.